دوستانو دغه ویډیو ډیره زیاته مخته شیر کړه ځکه چې دغه ویډیو کې دغه ښځه وایي چې ما اسلام قبول کړ زه مسلمانه شولمه نو اوس ما لپاره د اوسېدلو ځای نشته زه خپلې فیملي یعنې پسې واخیستلم هغې راته وایي ستا اسلام قبول کړو نو له موږ سره نوره نسي اوسېدلی نو دوستانو دغه ویډیو ډیره مخته شیر کړئ چې کیدای شي یو څوک له دې سره همت وکړي مدد سره وکړي راځئ د دې له خولې نه بیان اورو څو ورځې وشوې چې مسلمانه شوې زما ډېر وخت کېږي ځکه دونه هم نه کېږي خو لږ وخت مې کېږي چې زه مسلمانه شوې یم ایمان دې راوړو جی او ایمان مې راوړی دی نو چې په دې عمر کې مورې مسلمانه شوې ایمان دې راوړو څه تکلیفات دي درته ما ته ډېر تکلیفات دي ما اوسېدو اول ټولو نه خبره غټه دا ده ما اوسېدو ځای نشته دی د اوسېدو ځای نشته نشته دی نه مې خپل خاندان د کوره راوویستې او جی خپل خاندان ولې راوویستې چې ته ولې مسلمان شوې ته ولې کلمه ووایې نو ستا مسلمانان خو چې مسلمانه شوې جی زما مسلماني خوښه وه زه ځکه مسلمانه شوم مورې دا راته ووایه چا درته کیسې کړې وې چې یاره دا تاسو ته دې نه مخکې عیسایانه وې او نو چا درته ویلي وو چې دغه دین ټیک نه دی دا کم کې چې تاسو یې نه نه ما ته څه نه دي ویلي زه خپل زړه نه لا بس ما ته اسلام مذهب ښه ښکارېدو زما ارمان و چې زه مسلمان شم چې مسلمانه شوې نو په روډونو باندې ګرځې ځای نشته نه زما د پاتې کېدو ما له څوک هم د شپې ځای نه راکړي څوک د شپې ځای هم نه درکوي نه خرچ خوراک وغیره هېڅ هم نشته را سره تش تور لاس کور نه ورکوټې ماغه نه مې ځای شته نه مې جامه پیغامې شته نه خفه کېږي کله کله ډېر زیات اصل کې مسلمانان چې کم خبر دي نو چا د سره سم مرسته نه ده کړې چې د خور ایمان راوړی دی او موږ ورسره مرسته نه چا هم نه ده کړی خلک مې هسې په زور تنګوي او چا امداد نه ده کړی بیخي صاحبه زمونږ د مورکې په سپین سر باندې الله پاک دې ته د ایمان دغه دولت نصیب کو خو مایوسه ولې ده د مردان په بازار کې ټوله ورځ ګرځي نو دا به اوس خیر غواړي سوال به غواړي ګدا به کوي چې خپل خاندان د کوره راوویستله او دا مور اوس د شپې ځای یې نشته دی نو ما هم کار چا کره ورلی ورته وایي چې شپې ځای راکړه او چې خلک مې رټي او شړي وي چې نه پرېږدي الله اکبر نو چاته دا کیسه نه کوي چې یاره ما ایمان قبول کړی دی او اوس لکه داسې حال نه دی ولې نه زه کیسه ورته کومه خو بس څوک ومني او څوک مې وشړي او جی د هغې باوجود هم تاله د شپې ځای درلود نه نه د دې په دې بورکه کې دا د یې سوري د کیمرامین صاحب ته به زه ووایم چې لږ زوم کړي رانږدې شه دا وګوره دا مورکې د ایمان راوړی دی د مردان په بازار کې ګرځي زه خپله بیمار وم مری مې خرابه وه خو چې دا خبر مې واورېدو نو ما وی یاره د دې دا غږ دنیا ته زه کږدمه هسې نه سبا مې الله په دې کې راونیسي چې یاره یو تورسري ایمان راوړو د هغې د رزق درک نه لګېدو تعالی الله پاک د مایک او کیمره درکړو چې د دې اواز خو دې پې اوچت کړی وی که نه صاحبه د دې مور سره ودرېږې مور ډېر درانه مسلمانان دي ګوري چې الله پاک وله وس ورکړی دی هغې ته دا وخت شوی ووایه ورنه بس هغې ته دا وایم چې ما سره لږ الله د رضا دپاره دونه هم که چې زه ځان له د کرایې کور ونیسم خیر دی خپل نه خو ما سره دومره امداد وکړي چې زه خپل سر پټېدو ځای ځان له پیدا کړم زه داسې در په در ګرځم نه خپل بس دی د کرایې کور مې بس نشته دی نو خیر دی ما له دونه امداد را سره وکړي چې زه د کرایې کور ونیسم هغې کې کښېنم او لمونځ اودس کوم او خپل سبق وایم یا عزت کې وخت کې مونځ دې زده کړی دی لږ ډېر جی لږ لږ مې زده کړی پوره خو دې لا نه زده نه او قرآن سبق دې شروع کړی دی جی اوس مې شروع کړو نوراني قاعدې نه مې شروع کړی دی لا داسې خاص نه راځي دا کلمه درته چا وویې د چا په کلمه باندې مسلمانه شو بس یو استاد جی دی بس هغې له لاړم بس هغه راته وویل ګاونډ کې یو استاد و چېرته نه لرې ځای کې نو هغه درته کلمه وویې او ایمان دې راوړو او جی ډېر ډېر دې مبارک شه مورې الله او انشاءالله د رب نه امید کومه چې زما د دې ویډیو نه پس به الله پاک ستا په ژوند کې خوشحالۍ راولي صحیح ده صحیح ده مونږ ته به دواګانې کوي ټیک ده خو مایوسه کېږي او بلکل نه ها پښتنو د دې مور سره ودرېږي مسلمانه شوه په مونږ یې غیرت وکړو مونږ له پکار دي چې اوس په دې مور باندې غیرت وکړو چې دې په سپین سر ایمان راوړو او زمونږ دین ته راله نو مونږ له پکار دي چې اوس د دې مور په سر باندې غیرت وکړو ورسره ودرېږو
مننه، خوشاله او بریالي اوسئ.